خبره ده کنه چیرې الله تعالی دا سه تنظیم وکړو د چا د پاره زمونږ د پاره چې مونږه څومره درندګي کولای شو څومره حیوانیت کولای شو کوبا په سبا معاف کیږي په یو درود شریف باندې چې یو پیرا درود شریف وي اللهم صل علی سیدنا محمد نو لس ګناهونه لاړ معاف شول او لس نیکی ولیکل شوې لس درجې بلند شوې نو خامخا چې څوک دا عمل کوي څوک درود شریف وایي که نه په نبی علیه السلام باندې نو دی به چېرته ګناه پرېږدي ځکه چې معاف کېږي که نه انزل شي مولانا یوسف بنیری غالبا دی د قدیم بابا د اشعارو وضاحتونه کوي نو هغه د شیخ ادریس صاحب په یو حدیث باندې داسې یو خندا پوزیشن یې جوړ کړی و او حدیث دا و چې دا حدیث په سنن نسائی کې هم شته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم سړی په ما باندې یو پیر درود شریف وایي نو الله پاک په هغه باندې لس پیرې رحمت را لیږي لس ګناهونه ولا معاف کوي او لس درجه ولا الله پاک بلندی دا سنن نسائی حدیث ته او صحیح حدیث ته نبی هغه خبره کوله چې لکه دا خاصان کار دی بس ګناه کوو درود شریف په دې سره معاف کیږي دم داسې باقاعده په حدیثو کې راغلي په صراحت سره نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو نه کله یو خطا وشي دا غي پس نیک عمل کوي چې الله پاک تاسو خطا په هغه سره معاف کړي خدای نه مراد واړه ګناهونه دي لوی ګناهونه توبې نه بغیر نه معاف کیږي نبی هغه موږ دې کې دا خبره هم کوو چې توبه یو عبادت دی توبه دا یو عبادت دی ها چې په دې سره الله پاک ګناه معاف کوي نو په کار خدا و چې بیا توبه سره ګناه نه معاف کیږي نو په نیک اعمال سره الله پاک کومونز دی روزه زکات حج نور چې څومره اعمال دي په دې سره الله پاک ګناهونه معاف کوي خو صغیر ګناهونه معاف کوي یا په حدیثو کې چې کوم راغلي دي چې الله پاک په دې اعمال سره ګناهونه معاف کوي دا غینه مراد صغیر ګناهونه دي باقی په حدیثو کې دا راغلي دي چې لوی ګناهونه الله پاک د توبې نه بغیر نه معاف کوي چې هغه سچ توبه نو لهذا درود شریف ویل سبحان الله الحمدلله الله اکبر یا لا اله الا الله یا نور داسې چې کوم وظایف دي یا نور داسې چې کوم د قران آیتونه دي یا داسې نور اعمال دي هغه سره الله پاک د بندگان واړو ګناهونه معاف کوي او لوی ګناهونه چې کوم دی په توبې سره معاف کوي